د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست له لوري د امارات پیژندنې ازموینه اخیستل شوې وه چې نن یې پایلې اعلان شوې. د دغه ریاست مسؤلین وایي له دې ازموینې موخه نوي نسل ته د امارات ورپېژندل دي. ازموینه پر کار اچولې وه د امارت شناسۍ تر نامه لاندې چې پکښې خوشبختانه 1500 کسانو هغه شمولیت کړی و. هدف هم د دې ځوانانو زده کوونکو ذهن تیزي وه او د هغوی فکري جوړونه وه. د ازموینې ګډونوال او کورنۍ دا ډول ازموینې د ځوان نسل لپاره مهمې بولي. وایي د نوي نسل ذهنونه باید په اسلامي روحیه وروزل شي او دوی باید د اسلامي امارت د موخو په اړه پوه شي. د روحیه ورکړل شوله د موږ مکاتب او مدارس د موږ ملکونه د موږ سیمې ټولې په دوی باندې وهڅول شولې چې د خپل قیادت د خپل امیر د خپل رهبرۍ د خپل هغو چا چې په د موږ په رأس کې قرار لري هغوی ته د معرفت او پیژندګلوۍ چانس ورکړل شوله. نو د فکري جګړې د راستلو په خاطر باندې موږ امارت پیژندنې کتاب باید مطالعه کړو او ما خپل هغه کتاب مطالعه کړی ډېره خوندور یې لیکلی ده. خپله 302 پوښتنې لري او ټول د امارت په باره کې دي. نو ټولو ځوانانو څخه مې هیله کېږي چې دا کتاب مطالعه کړي. د ویلو ده چې د ازموینې لومړي، دوهم او دریم مقام ګټونکي ته د پوهنې ریاست له لوري ډالۍ هم ورکړل شوې او د دغه ریاست مسؤلینو زیاته کړه چې دې ته ورته ازموینې به د زده کوونکو د هڅونې او عامه پوهاوي لپاره ترسره کړي.